السلام علیکم څنګه خیر دی حالات ښه دي او جی تاسو څه کوئ زه خو باز داغه سیکل چلوم هغه یو او ملیانې خرڅوم نن اختر دی کو روژه ده کو جمعه ده نن د څه ورځ ده نن د جمعې نو د جمعې ورځ ده که نه نو د خلکو خو اختر دی څه اختر دی زما خو نه دی او سبا و انشاءالله اختري زمونږ سبا به یا دسته سکول ته ولې نه ځې چې ته دا کوې زه خو سکول ته تلم خو هغه سکول دی زه بیا هغه راکټ کړم هغې کې به هغه زنانه او د هغه کولې او ټیچریانې وې هلته وه هغه هلکانې مو او دا جینکې وم بې نو ستا داسې ماحول نه خوښ تاسو وایي چې بس صرف هلکانې وږي دې کې څو روپۍ ورځ ګټې دې کې ما ته به 300-400 پاتې کېږي دا خو د کار خراب کړو یار او نو ولې تپوس خو که نه او نو کار ځکه خراب کو چې زه خو روت یم مونږ هلته کې جومات مخې ته کور جوړېږي له چانده ټولو نو زه خو تا ته درې د مخې کو څه وستې پکې کېږي چې هغه پکې کېږي دې ورته څه پکې راکې واله ما خو به دا پیسې کړي دا ډېرې دي چې څو راکې دا خو د الله د رضا کار دی دا پکې نشته دا خو ته مله ډېرې راکړې که نه بس دغه واله بس نو ځان ته دې پکې څه پرېښودل بس ځان ته به سوندا پاتې شي نو ته به زه 300 ګټم او 2.5 پکې مال راکړې نو دا خو تا ته غونډې 1.5 روپۍ پاتې کېږي مزدوري بس هغه خو هغه الله لاغله که نه دا پته ده چې به مين ته ورکړي به دا څو پاتې اختر لرې کپړې اخیستې نه ولې هېڅ څه مې هم نه دي اخیستي ولې بس هغه نشته پیسې نو بس نو دا ورته اختر کې چکر مکر نه وی بس اختر کې بس ما خو هلته وویل نیک ته چې بس زه به اختر کې جامې مو نشته هلته مې وویل که تا راله سبا اخېستل هغه ویل او بس او د هغه مې خو نه کېږي دا نوسو ما ورته ویل اختر کې بس زه دا ګاډی وچلوم چکر یې به نه وی نیک نه دې څو روپۍ غوښتې نیک نه مې د هغه روپۍ غوښتې دا 2000 خو هغه ما ته ویل دا جوړه به خو دله زه والم هغه ما ته ویل دا 1200 کې او هغه به نورې وزه کم دا مردان ته ولاړ شو ویل دا 2000 روپۍ من هغه کېږي جوړه زه هم چې وکړ وکړې زه چې ناست یم که نه داسې ووایي چې ستا مشر و مخامخ ناست ټیک شو نیک ته شیدې وي نیک درته انکار وکړو او نیک نه دې 2000 غوښتې که نه نو 2000 نه زه به دله 2 نوټه در کوم خو د 50 دا 10,000 روپۍ ستا د اختر شوې ټیک شو که نه اوس به بدې څه کوې دې معنې اوس ځان له بس دا جوړالم بیزار به ولم او به بیا اختر کې لږ هغه ووم او دا چکرې چکرې به ووایې اختر به دې ښه په خوشحالۍ تېر شي ښه په خوشحالۍ تېر شي ښه نن چې کور ته لاړ شي بلکې زه وایم نن هم د ډېرو ځایونو کې نن هم اختر دی دا سایکل ورته اوس نه ودروه او زه اوس ولاړ شم اوس یې ورته ودرو ورته وایې زما چې کوم دی نو څلور ورځې چھوټي ده وایي اختر دی وایي زه به تشې چکرې وم وایي چې اختر تېر شي او بیا به د هغې نه پس خبرې به کوو ټیک شو دا چې کومې پیسې تا مال راکړې دا 2.5 روپۍ دې نه به زه دا یو نوټ ایسار کړم دا 50 روپۍ ځکه چې ما تا ته وې چې د جومات مخې ته کور جوړېږي جومات نه جوړېږي نه هغه کور به الله پاک جوړ کړي دا پیسې موله دا 50 روپۍ به صرف ما سره پاتې شي صحیح ده اوس لاړ شه کور ته بیبي دې شته ګوره چې بیبي چې ته څنګه اوس کور ته ورشي تا ته بیبي وایي چې لکه ته خو ډېر خوشحاله را روان یې څه چل دې کړی دی داسې ورته وایي که نه ته به ورته یو ورور مې مخې له راغلو وایي دا 10,000 روپۍ مال هم راکړې خو مال خو یې څه کوې چې وایي چې دا 2 نوټه پکې سپېشل د بیبي دي نو دا 2 روپۍ تا له راکړي چې دا به بیبي له اختر کې ورکړي صحیح ده که نه اوس ما ته اجازت دی